نمکشي صاحب اخیرنی خواهش مې دا دی چې یو مقابله راکړه. دا د مسافرو د حالات ټیټ نه کم حال شروع دی.哎呦我的妈！ دا طریقه ده. چل دې زده کو. چل مې بالکل زده کو سمکش استاده چې لکه څنګه غل راځي که نه نشته ګاک راځي بس एकदम به ورته وایم ودرېږه سر دې لاړو خورو مې دله ولې خوځي. نمکشو دا سمه خوځوه. سم خوځوم خو دا ما ته ووایه که نه چې چل خو الحمدلله پراټیس خو مونږ هم مضبوط ورته وکړو که نه زما نه خو بالکل کوپړی نه خطا کېږي اوسه خو دا راته ووایه چې دا خو چینه ده دې له به څوک راځي دلته خو سم نشته شړې شمبړې دي او تاسو دلته راوستی یم. د سینیر په کارونو به بالکل اعتراض نه کوي. دلته چې کوم خلک راځي هغه خانداني خلک دی. دلته سپک ډرت سړی نشي راتلی. دلته د مال جیداد والا سړی راځي صرف تماشه کوه. نمکش صاحب دلته خو ټول سپک ډرت راځي ما خو لیدلي دي ګورې. نه نه ستا نه علاوه دلته بل څوک نه راځي. نمکش صاحب ګاک را روان دی. دغه پرېږده دا ګاک چې کوم دی ته چې کوم یادې دا بار ته ځي تقاضې ده اخوا وګوره. هله دې پکې دا پېژنې څنګه دې د چالې نه پېژنې. نمکش صاحب زه خو هم کبر پکې نه کوو دې بار والي نه به م څه والي. مه ساته که نه کار مه ساته د سینیر قدر کوه که نه د بار والي سره صرف لوټې دي او هغه هم د خپل حفاظت دپاره راوست. پوه شو. ودرېږه. 哎呦我的妈！ شولا خونه وې استاد یې شش مې څنګه دی کوشي بچیه تا چې دا اوزار لاندې دلې چې دا اوس یو دم دا ګاک راواخلي او په دې مالګر دې ولي نو دا ورانه خوله به دې نیولي. اوه دا خو پکې تا نه وکړو راوه ولې څه چینده دې نیوله. د ترورې زویا چې څه ده سړی هر څه راخله ګنې دا مازغه به د اوس په دې چینه کې پراته وي. اله خدایا استاد دې خو وګوره ویوه ویوه. 哎呦我的妈！ ته دا ملګری ته اره ته خو ډېر سپک ډرت انسان وختې استادجي ستا نه خو زما دا توقع نه وه. مسلمانه ته خو په پردو په خپلو نه یي هر ستا د ترور زوی دی او تی دلته کې لوټ کې سبا چې هلته لاړ شي ستا به په معاشره کې څه امیج پاتې شي. 哎呦我的妈！ سینیر په کار کې کار مه ساته. ولې نو دا ستا ترورزی وکړی شي. زما ترورزی نه دی خدای دې غر کې نه کړی. دلته زما ترورزي څه کوي. دا خو مې ورته هسې وویې ترورزي دا مازغه استاد دا د استاد بسې یو مقابله راکړه نمکش صاحب بس وښویدم لږ وښویدم ما خو کې ستا ترورزی دی که نه ما خو قدر کوو که نه. مخې ته مې نور رانه شي. نمکش صاحب ما لږه سټې ورته نه کوو بل ګاډ په اوس راشي منډې ته به دا خوله دې بنده دا کوم ترور زوی چې د ښه په خوشحالۍ ودرېږو که نه دا پلار به دې اوس ټول کلي خبرې دلته بل ګاک نه راځي راځه بلې
هسې برېته کوي نه شه نمکشي نمکشي صیب وایم نمکشي صیب یس نو اوس په دلته کې څه کوو اوس خو ګوره زه پوه شوی یم لکه زه په دې اندازه ورسېدم چې به لکه چې ګاک راشي نو ترورځی به ورته وایو ای شاباشي تروزی به ورته وې نورې داسې ډېر الفاظ دي خو زما په کار کې به کار نه خاطر نه 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 دا ځای دی دلته په چالاکي کېږو دلته هم ډېرې غټې غټې سامۍ راځي مسلمانه دلته مې یو ګاک والی او کم سے کم 3-4 کروڑ روپۍ وې پکې نو مړه خو که دا پرې دې غلطي وکړه ته به فارغېږم او د اخیستو نه خو الرېډي ستا نه پیسې کټ کړ دي نو هغې نه خو رانه مه کټ کوه که نه 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 زه په غلطۍ کې بالکل کمپرومیز نه کوم Yes. او هغه دغه راته یاد دی هغه الفاظ که نه سیپور غرور او مصور نه سرور سرور غرور غرور او عبدالغفور عبدالغفور ای شاباسې نیکه راځه راپسې او اندازه ماته بالکل چې دغه ټپوس غونډه کې نه نشته که نه تجربه دې نشته د ځان غریب کړی د قصد خو چې د خلکو ته پته نه لګي چې د سره مال دولت دی خو دا رزیل د پیسو نه څخه دی ولې ورځه ما ته یې دې پوندونه پته لګي ماشومه لا شوت کوم چې څه د سي راوالی شابه شابه نمکشی بوی رابار شه رابار شه دې خېټې د زور کړی چې څه پکې بار راوله کلیواله یو خبره او اتره دې نه منم څه مال جیداد دولت دې خپو ته راچل کا ګنې دا مازغه به دې اوس په دې اوبو کې پراته ما سره خو خدای ته غلی شه یا الله مدد مې وکړي زه کلیواله زه دا زمونږ دا نیک هسې لیونی دی د خدای ظالمه نو سبا له چې ته مړ شې ستا دا قبر به څوک کني زه کلیواله زه دله خپله پردی نشته زه دکې د کلیوالو ورته څه قدر نشته یاره نمکشي ته خو ډېر کمعقل سړی ما ته نه ښکاري استاجي دا ستا کلیوال دی سبا به تا ښه بده راشي تا له به قبر کړي تا به هسپتال ته بوځي نو ته مړه عجیبه څه سم سړی را باندې لوټ که مړه دې کلیوالو ملیوالو نه واوړه خدای دې غرق نه کړی که زما کلی 13 کلی مخکې پاتې شوی دا زما کلیوال نه دی دا څه و دا څو قوي ګاګ دې خطا کو په جب کې ورسره د 4 لکه موبایل و هغه هم لاړو بس بیا به داسې غلطي نه کېږي بس زده کړه مې وکړه انشاءالله خدای دې غرق کړه ته چې زده کړه کې که نه دا ټول مال دولت خو به نواز شریف ټول ویسي باته موږ ته به په یو ګیم پاتې نه شي لکه اوس کلیوال چې کوم دی دا هم ګاک دی او ترورزی هم ګاک دی نو په وخت وایه موږ اعتماد کړی که نه لکه دا ورته ما هسې وي هسې مې ورته وویې که نه تا زما نه دي ویلي زما په کار کې به کار نه ساتم بس زه انشاءالله دې نه پس یو کار هم نه ساتم دې نه پس ته فارغ ای استاد ای بخښنه مې نه کړي په ما پسې راځي خلاصه نشته که نه کش صاحبو یو مقرره راکړه که نه مړه خیر دی که نه واده مې نه دی کړی چې واده پکې وکړم سپکې ما دا خوله دې کنټرول کا خدای شته که نه سودکي والا دې په کلنډرۍ کې مو واخلي او موچي والا دې ځان ته په شاګردۍ کې واخلي دا خو زه خدای لیونی کړی وم چې خوشې ته چې ګرځېدې مې سړی به درنه جوړ کړم روپۍ به درمانه وګټم تا خو زه دغه شته مال او دولت هم خلاص کړم نمکش صاحب یو ټاکرېلی مې ورپرېږده صرف دا یو پیر راته چې کوم دی بس مقرره کا او انشاءالله تعالی چې مې د لکونه او کروړونه ترې راچال نه کړه زما نوم به چې کوم دی جالډوب نه خوله دې راله واچوله بس خیر دی که نه نمکش صاحب یو مقرر بس دا یو ترلاسه کوم بس بیا که خیري بیا به کومه غلطي وکړه ځم به اخرنۍ مقرر کوم اخرنۍ که په دې کې کامیاب نه شوې خدای شته چې ګورده دې خرڅوم او ځان له پې درېم واده کوم نیکه کاک مو کتو ځان لکه بس دا یو کاک ما ته پرېږده پوه شولې په ده زه ورځمه
دا شکل یې د مال دولت والی نه ښکاري. نه نیکه ما ته ښکاري چشمې لګولي ښه ظالم چړاو کړي دي. صبر وکړه دې دروبین کې راواخله. ته وګوره ترخ جب ولې راواړوه استاد جي. کښېنه دی خلاصه دي. نه نیکه ما ته ښه کره او ښه مکمل سړی ښکاري. ته وایم چې خلاصه نو زما په دې خبره لږ عمل درآمد کوه. مړه استاد جي ته نه پوهېږې که نه. لکه زه نه پوهېږم. مطلب مې دا دی چې لکه دا ما ته پرېږده ته ګوره بیا. خانه څه خارق مارق در باندې لګېدلی کوم کار وباسه. ښه استاد ښه کلیواله ترورزیه غروره سروره سید غفوره څه چې د سړي په ښي لاس راواله که د دماغ ټانکه مې وختله بیا پکې زه خپل او پردی نه کوم. او یاره ملګري بار ملک کې مې شپږ اتۀ ټرېلې چلېږي څه چې ګټي که نه بس ټولې په ډیزل په پټرول ځي. بېګام هم کور کې نه وه اورې د ډېر وږی یم یار په ایمان بس قامو مامو په نوې کولو باندې په ایمان زړه وچاودو بس. ما د ملګري ما مسافري کړې د مسافرۍ لمغړو زموالی ورګه د استاد پیسې راوړم. استاد یو 1000 روپۍ راکړه منډې د مخې راکړه دې خوا نه دیسي خو نه دی که نه دا والی ملګريه ما په خپله د مسافرۍ لمغړې کړي په 300 فوټه کې لاندې بند پاتې شي. مونږ ټیک ته چې غلی یو که نه خو الحمدلله په دنده کې دونه بیماني نه کوو ښه خیر یې راته ونه کړې ګورئ ښه او زه ورشه ځه. خدایه دا د مسافرو د حالات ټیک دا کم حال شروع دی. د مسافرو حالات خو به خدای ټیک کړي خو ته لږ زما دې خوا له راشه ستا د حالات لاول زه ټیک نمکش صاحب الله به کوم دی که نه زما د حالات په انشاءالله ټیک کړي ځکه په لومبۍ پیریم پکې د خیر ښېګړې کار وکړو لکه بېماني خو نه شو کولی که نه خیر دی. بالکل ته خو بیماني نه شي کولی. نه جي نه ستا د حالات به اوس انشاءالله تعالی زه په خپلو لاسو هم ټیک کړم ښه. ولې دغه کې مې څه چاله وسه نه تا خو ډېر د سود کار وکړو. څنګه و ډایلا کې مې څنګه وي ته لږ پاسه هو انعام راکې اوزار ته نه راټولو. ولې لږ راځي. ونم دی پرېږدم دی ویاګو استاده والله که ما ته پته وه په سړي ډېر زیات خفه شوم کورني حالات یې ما ته ټیک نه ښکاري ناسازګار وجي. دا زه داسې دلته وریښامن یا د زرداري نوسی راغلی یم چې ما سره پیسې شته. یو مقراله بله راکړه هله بیا وایي مقرره د ګړۍ په حساب رالی یو مقابله راکړه خیر د خیر ښېګړې کار پکې کوو که نه نیکه وایم کلمه هم درسته کوه او اخرنی خواهش دې وایه اخرنی خواهش دې چې زر تر زره یې دله پوره کړم. استاد جي لږ خیال کوه که نه دا شی ګوره ګپ نه مني دا د ګپ شی نه دی که نه اوس باندې ډز وشي که نه. اخرنی خواهش دې وایه. اخرنی خواهش مې دا دی استاده چې زه وایم چې بس اخري مقراله راکړه او اسم د یو انسان اینه تویول نه دی دا لکه د ټول امت مسلمه اینه چې تویې نو مهرباني وکړه چې کوم دی د دغه ډز نه واوړه. لږ راوښیه خبره سا مهرباني استاد جي ووایه ټوپۍ راوچته غوږ را دې خوا که په دې ټوپک کې اصل کې ګولۍ هم نشته. په دې تمانچه کې چې دا کم کلتوس تریني دا مې کیلو په وزن اخیستي دا هم ډز مز نه کوي. وله قرانګو دا صرف د پرشر او د یرې دپاره دي. خدای چې چا سمې جاښه نه ده کړې جاښې کوه ډاډه پې ورده ښه خو اخرنی مقدر کوم خواهش دې وکړو که د دې نه پس د غلطۍ یو ګنجایش وشو نو په دې کوم داغ دې وام. نه به کېږي ته دا پیره مړه ما ته پرېږده حالات ټول ما ته پرېږده چې زه دله دا حالات څنګه سازګار کوم او زه تا کروړپتي کوم او که نه کروړپتي کوم ما خو صرف هغه 1000 روپۍ مې راوګرځه هغه هم پوره دي. زه دا اوزار راواله حاجي
نم کیسه بو اسی ما منګه چې په دې کند مند کې د وړو مړو دغه ته ناشتي نو یو بانک نه و خو چې یو درنه روپۍ ته راچوته کو څه دی خیال دی خوشي بچې ته خو درې پیرې دلته نه کار دا پیر د غلطۍ ګنجایش نه منم دا به زما فخرنۍ ملاقات السلام علیکم وعلیکم سلام ودرېږه ولاړې وروره ولې خیر شه مکمل چې یو سوتر مخکې نه شوې او که یو سوتر مخکې لاړې خون به یې د خپلې غاړې نمکش چې تاسو ته به خپلې ویل تا ویل زه د غلطۍ ګنجایش نه منم ولې وروره خیر شه سترګې ښکته کا څه چل دی ولې ښکته دې کړې که نه ښکته کړې چې ښکته یې کړم ولې استاد جي صدر سړی په یو سکند کې دننه روباسه غني خدای شته چې دا جاجر به ستا په دې مزغو کې تر د خپو پورې رواني ولې داسې دا ګنډلو استاد ماشینې جي شه ته خو ډېر منافق او سپک درت انسان وختې مړه ته سړی تا ما دلته وویلې که نه چې په دې کې کلتوس نشته او دا کم کلتوس چې دا ما په تول راغوستي دي دا پوچ دي او اوس دلته دته وی چې په دې باندې ډز کوم وینې د نه تویم مړه څوک داسې کوي پخې لاس څیزونه راواله چې موږ ته حلال شي شوکي ته ولاړ یې شوکې ته ولاړ او خو درانه چوکمارانې زه زده کړه کیم جي زده کړې واو او غلا کوې شاګرګوټی الحمدلله زده کړه کوم دا زما استاد دی دا ماته د شوکې طریقې ښیي د غلا طریقې ښیي ما خپله باندې الحمدلله یو 55 کورونه وران کړي دي ته دې خورا مخته مې کښېږدې ماته ته چې دته د غلا چل ښې نو چې د تبلیغ ته یې ولې نه بوځې چې روزه پې ولې نه لګې چې ته څلور میاشتو له یې ولې نه بوځې چې د الله د لارې نه یې خبر کړي چې ته دته شوکې ډاکوانې ښې یاره چې ته ما ته پیسو ضرورت دی مې راځه چې مال له مانې وګټم نو پیسې خو خلک په حلالم ګټي چې ته پټي کې کو دا خو له څه کې ملګریا دا خو زه په جومات په بیټرانو ورچولم او سولري وي د جومات نه راکوزو هغې نه خو ما لږ ما وې دونه بې غیرته خو موږ نه دونه خو کچا ته نه ځو ډېرې مخلي دا جومات سره بیټې تا پټې کړې وي اے ملګریا صرف یو خبره باندې پویم دې دانا وخېجوله پوچه ده خو هسې نه ته ډز ونه کېږي دا پرېږده وه ته ما ته دا ووایه که نه هلته کې د بیوټریانو وال د غلاګانو تنګ په جومات کې بیوټرۍ تاسو پټوئ چپړې تاسو پټوئ د ظالم زامنو پکې تاسو پټوئ د جمعې په ورځ مونځ کوو شپږ پکې زموږ په جومات کې لګېدلي ټول تاسو وړو د خپلو نه مونږ ډکو د خدای بندګانو چې ته سم کار کوې د قرآن مجید تلاوت کوې چې ته کې د خیر ښېګړې کار کوې نو دا شوکې او ډاکې دا ملګریا دغه ورته مه وایه دغه ورته مه وایه پاکستان کې صحیح کار نه چلیږي که نه ورکه ټوپک ورکه کم سړی صحیح کار کوي ته ما ته وښایه زه ته خیمه اخوا مخکې بوله هغه مخامخ کاري صاحب دی او قاري صاحب روان دی ډېر په ښه طریقه باندې خواله ځې او په مخ کې سب کې کېنو چې زه درځم چې په جومات کې دواړه ځې هله زر د ټوپۍ واله هله Thank you.